په کونړ کې د زلزله ځپلو د ټپیانو د انتقال پروسه لا تر اوسه جریان لري. دغه د ماښام دی او موږ د ننګرهار په هوایي میدان کې یو چې ګڼ شمېر د افغانستان د هوایي ځواک چورلکې ولاړې دي چې د دې پر واسطه له کونړ څخه زخمیان را انتقالیږي. موږ دلته له یو شمېر پیلوټانو سره خبرې وکړې. هغوی وویلې چې له سهاره تر اوسه پورې هر یوې چورلکې 25 الوتنې کړي او په دغې الوتنو کې یې له سیمې څخه زخمیان را انتقال کړي او دا پروسه لا تر اوسه هم جریان لري. رحمت الله تاسو ته تاسو درنو لیدونکو نوم مې نصر الله ده. فولاد تخلص کوم د هوایي ځواکونو یو تن پیلوټ. سهار چې مونږ خبر شو نو دا غمیز نه خدای ته ډیر مزړه باد شو. خدای چې زموږ دنده دا ده چې د خلکو او هیوادوالو سره کومک وکړو، مرسته وکړو او هغه حادثو ته په وخت ځان ورسوو. نو د خپل رهبرۍ د خوا نه موږ ته هدایت راکړل شو چې تاسو لاړ شئ، خپل وظایف په خپل ښه صورت سره ترسره کوو. ماشاءالله تر دې دمه مو دغه تقریبا په حدود د 20 پروازو کې موږ د سهار رئیس لګیا یو، پروازونه مو وکړل. زخمیان 20 پرواز یوازې تاسو تیاری کړي ان شاء الله. او دا راته وایي چې په هر پرواز کې څومره زخمیان تاسو را انتقالوي؟ دا اوس اخري به درته ووایم ځکه چې د اخري کسان وو 20 کسان زخمیان راوړل او د دې خوا نه خوراکي مواد خلکو ته یې وړل. موږ چې کله د غمیزې نه خبر شو نو موږ د کابل نه راغلو. دلته تقریبا د سهار نه موږ داسې 15-14 پرواز کېږي چې په هر پرواز کې موږ زخمیان او هغه خلک چې په دې زلزله کې بد زخمی شوي دي هغوی انتقالوو. تر اوسه پورې تقریبا 15 پروازه کړي دي. 15 پرواز صرف ستا تیاری کړي؟ همدې تیاری کړي دي. او بیا په هر پرواز کې لکه څنګه چې یو بل مخکې یو پیلوټ ویلې چې موږ هر پرواز کې تقریبا 22-23-25 نفر انتقالوو. تاسې دغه مثلا په هر پرواز کې څومره کسان انتقالوي؟ موږ د دې خوا نه اکثره خوراکي مواد وړو، چون منطقه غریبه ده، خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. هغه خوا نه چې هر څومره زخمیان موږ ته پیدا شي موږ په انتقال کې ناغېړي نه کوو انشاءالله. خو هغه موږ په میانه ډول باندې وایي تقریبا په هر پرواز کې د 15 نیول تر 25 کسان پورې موږ پیلوټ جانه دا راته ووایه چې د ولس د درد دوا لپاره د ولس د خدمت لپاره څومره نورې ستړې دا همدغې ورځې دپاره موږ تربیه شوي وو او دا نن ما دپاره ډېر د افتخار د ورځ ده چې 20 کاله جنګونو په دې وطن کې او دا تیارې د همغو جنګونو دپاره او د هغو شهیدانو یا د هغو زخمیانو دپاره استفاده کېدلې. ولې نن الحمدلله موږ په دې وخت کې د خپلو غریبانو غریبو او نادارو وطنوالو په خدمت کې یو، زنانه، ماشومان، ښځې موږ را انتقالوو او دا ډیره د افتخار وړ خبره ده او ان شاء الله په راتلونکي کې د دې وطن لپاره هر قربانۍ ته موږ حاضر یو. او الله دې مکه مو ډیره مننه. خدای تعالی دې ستاسو خدمتونه قبول کړي. خیر. بسم الله. رئیس